نو یو ځل ورته رسول الله علیه الصلوۃ والسلام فرمایل چې اے زنانو ما ته الله جل شانه جنت او دوزخ خو خودلو په جنت کې ګڼ تعداد ما وکتلو د غریبانو او د مسکینانو او په جهنم کې ګڼ تعداد ما زنانه وکتلې چې په ګڼ تعداد کې زنانه دا په جهنم کې او په دوزخ کې دي چې کله رسول الله علیه الصلوۃ والسلام دې زنانو ته دا خبره وکړه د هغوی سره فکر پیدا شو چې زمونږ دا دومره لوی تعداد په جهنم کې په څه بنیاد دی تپوس کې د الله حبیبه وجه صدا رسول الله علیه الصلوۃ والسلام ورته د نور وجوهات سره دو وجه دا ډېرې په اهتمام سره ښیي اولنې ورته نبی علیه الصلوۃ والسلام دا ښیي چې په ښځو کې یو بد خوی بد عادت هغه د ناشکرۍ دی دویم په دې زنانو کې بد خوی او بد عادت هغه د خیرو د بد دعاو دی دغه دوه خویونه د دې زنانو دا الله ته ډېر زیات ناخوښ دي او زنانه چې د جهنم ته ځي نو اکثر د دې دوه خویونو عادتونو په وجه باندې ځي اول دا چې په دوی کې ناشکري ده او بیا بالخصوص ناشکري د خاوند دا په دوی کې ډېره زیاته ده د خاوند ناشکري کوي حالانکې دغه خاوند د دې ښځې دپاره خپله ځواني هم ختمه کړله او خپل طاقتونه صلاحیتونه هم د دې دپاره صرف کړل ځکه د هر نارینه د ابتدا نه د اول نه دغه سوچ چې هلکه څه کې چې دا تعلیمونه کوې یاره څنګه تعلیم نه کوې خامخا واده به کوو واده خو داسې نه کېږي کور به هم جوړی د هغوی دپاره بچي به وي دا به وي نو د مخکې نه د ده غم فکر او سوچ تا د دغې ښځې وي د دې لپاره لګیا دی په اول کې چې څو پورې لا واده هم نه دی کړی دی تک د غم فکر او سوچ کوي او بیا چې کله واده وکړي د هغې نه خو بعد مکمل طور سره دی د ښځې شي د دې باوجود دغه زنانه چې کله د دې خاوند ناشکري او ناقدري کوي د ده احسان نه مني رسول الله علیه الصلوۃ والسلام دوی ته تنبیه کوي چې ستاسو دا عمل الله ته انتهایي ناخوښ دی الله پې ډېر زیات ناراضه کېږي او نتیجه دا ده چې تاسو په ګڼ تعداد کې جهنم ته د دغې بدخویۍ او د دې بد عادت د وجې نه ځئ نو ناشکرۍ باندې الله خفه کېږي چې څنګه زنانه باندې دین اسلام او شریعت دا خبره لازم کوي ضروري کوي چې دا زنانه به د خپل خاوند انتهایي شکرګزاره به وي دارنګه نارینهو ته هم دغه حکم دی د دې دا مطلب نه دی که نارینه ناشکري کوي ناقدري کوي د هغه دپاره دا سزا نه د دې زنانو هم د دې نارینهو دپاره ډېرې قربانۍ دي چې دغه زنانه ستا د کور څوکیداره هم ده دغه زنانه ستا د بچو تربیت کوونکې هم ده دغه زنانه ستا دپاره دوبڼه هم ده دغه زنانه ستا لنګری هم ده هر څه کار تا ته دغه زنانه کوي نو چې دومره کارونه دا زنانه کوي که یو نیم خبره د دې پیدا شو ستا د مزاج خلاف راله رسول الله علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې ورسره ګزاره کوه نو دواړه طرف ته چې کله د دین اسلام او د شریعت د دغې قوانینو خیال او لحاظ ساتلی کېږي نو زمونږ دا معاشره دا به په امن کې وي په دې کې به نارینه هم خوشحاله وي زنانه به هم خوشحاله وي د بچو به هم صحیح تربیت کېږي نن په معاشره کې چې اکثر بچي ګډوډ شي د هغوی تربیت ونه شي د هغې لوی بنیادي وجه دغه وي چې د ښځې خاوند په منځ کې اختلاف وي او دغه اختلاف چې پیدا کېږي د دین نه د لرېوالي د وجې نه چې موږ د دین نه نارینه هم لرې ساتلي او زنانه مو هم د دین نه لرې ساتلي دي د دې دین نه د لرېوالي د وجې نه دومره پریشانۍ پیدا شي چې په خپله هم د دوی زندګي خراب او د آینده نسل زندګي هم خراب شي نو رسول الله علیه الصلوۃ والسلام زنانه په دې خبره باندې پوهه کړې دویم ورته رسول الله علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې بد خوی او عادت تاسو کې دا دی چې تاسو اکثر خیرې ډېرې زیاتې کوئ او د دغې خیرو په وجه باندې ستاسو د جهنم مستحق جوړې شوي نو دین اسلام او شریعت من تاسو د هر هغه عمل نه منع کوي چې هغه زموږ ستاسو دپاره د نقصان سبب جوړېږي رسول الله علیه الصلوۃ والسلام فرمایي لا تدعوا علی انفسکم خپل ځان ته هم خیرې مه کوئ خپل مال ته هم خیرې مه کوئ خپل اولاد ته هم خیرې مه کوئ نو دا حکم نارینهو ته هم دی دقرنګه دا حکم زنانهو ته هم دی چې څوک هم خیرې کوي دا انسان سپیری انسان وي
رسول الله علیہ الصلوۃ والسلام په دغه خطاب کې د زنانو ته دا فرمایي چې ګوره خیال کوئ تاسو کې یو بد خوی بد عادت هغه د خیرو دی نو دا خیرې کول د دې نقصان انسان ته په دنیا کې هم اکثر ملاوي شي زنانه چې کله د غوسه شي بچو ته بدلنده خیرې دی ځواني مرګ شي نو ځواني مرګ شي د دې د خولې نه الفاظ ووتل یو څو ورځې بعد ورته بچی مړ راوړي نو بیا ډېره پریشانه په ځان باندې را باندې کړي وي په خپل هم پریشانه خاندان هم پریشانه څه چل شوی دی څه چل شوی دی چل دقه دی چې تا دین اسلام او شریعت په دې خبره پوهه کړې وي چې خیرې مه کوه تا په هغې باندې ځان نه و پوهه کړې د هغې نه نوې خبره نن د هغې نقصان په خپلو سترګو وګوره چې ستا د خیرو په وجه باندې صرف ته نه بلکې پوره خاندان پوره محله پریشانه ده نو چې کله د دین اسلام او د شریعت نه منګه لري یو دغه ذمهدارۍ احساس چې خپل ځان هم د جهنم نه بچ کې خپل اهل و عیال هم بچ کې نو د دې ذمهدارۍ احساس نه لرلو په وجه باندې معاشره کې هم بدامني ده چین نشته دی سکون نشته دی نو هغه والدین انتهایی خوشبخته دي چې د چا بچو خدمونه کړي دي که هغه هلکان دي او که جنکۍ دي د قیامت ورځ د آخرت حالات دا انتهایی سخت چې دا مختصر زندگی را کړې ده دغه مختصر زندگی کې دا شان اعمال موږ ته رسول الله علیه الصلوۃ والسلام ښودلي دي چې د هغې په وجه باندې زموږ دنیا هم ښایسته کېږي آخرت هم ښایسته کېږي د بچو د تعلیم او د تربیت ذمهداري دا د هر پلار او د هر مور ده د نارینه اولاد په باره کې خو اکثر خلک د دې څه ناڅه اهتمام کوي بچی مدرسو ته هم لیږي سکولونو ته هم لیږي لیکن د زنانو په حق کې د دې ذمهدارۍ احساس لا زمونږ په دې معاشره کې نه دی پیدا شوی چې کله زمونږ زنانه دغه شان د دین نه لرې پاتې شي نو د دې دین د لرېوالي د وجې نه زمونږ نوی نسل دا هم د دین نه لرې پاتې کېږي ځکه چې د هر بچي دپاره ړومبنۍ مدرسه او ړومبنۍ تربیتګاه دا د مور غېږ وي چې کله مور هغه تعلیم یافته وي تربیت یافته وي د هغې بچي به هم تعلیم یافته او تربیت یافته به وي او چې کله مور هغه تعلیم یافته او تربیت یافته نه وي د هغې اولاد که پلار ورسره ډېر محنت او خواري وکړي ډېر کم په هغې کې دا شان پیدا شي چې څه ناڅه اهلیت پکې وي لیکن چې کله مور هغه تربیت یافته وي هغه بچي نه الله جل شانه ډېر لوی شخصیت جوړوي دنیا کې هم ډېر لوی عزتونه الله جل شانه ورکوي او په آخرت کې هم الله جل شانه هغوی ته عزتونه او قدر ورکوي رسول الله علیه الصلوۃ والسلام دغه سلسله کې من تاسو په دې خبره باندې پوهه کړي چې د آخرت مراحل خو انتهایی ګران مشکل او سخت دي خو لیکن که څوک دا غواړي چې د هغه دپاره الله د عزت فیصله وکړي او هغه ته الله جل شانه د رسول الله علیه الصلوۃ والسلام ګاونډیتوب ورکړي نو دغه انسان دی د نورو کارونو سره سره یو ضروري او بنیادي کار هغه دا وکړي چې د خپلو چې څنګه د نارینه اولاد د تربیت غم فکر او سوچ کوي دې د زنانو د تربیت هم غم فکر او سوچ وکړي ځکه چې څنګه دا امت دا نوم د دې نارینهو دی نو په دې امت کې یو ګڼ تعداد چې هغه اکثر د دې نارینهو نه زیات تعداد کې د زنانو هم دی دغه زنانو ته هم الله جل شانه رسول الله علیه الصلوۃ والسلام په حیثیت پیغمبر را لېږلی چې څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نارینهو لپاره پیغمبر دی د زنانو هم رسول الله علیه الصلوۃ والسلام پیغمبر دی رسول الله علیه الصلوۃ والسلام ته صحابیات راغلې او عرض وکړلو چې یا رسول الله دا نارینه ستاسو سره خو په هر ځای کې وي په سفر کې هم در سره وي په حضر کې هم در سره وي او تاسو سره په جومات کې هم ملاقات کېږي د جومات نه بهر هم ملاقات کېږي نو هر څه دوی زده کړل او موږ د دې دین نه دغه شان شاته رستو پاتې شو موږ ته زیاته موقع ستاسو سره د ملاقات نه میلاوي نو دا الله حبیبه
من ته هم تاسو په دې خپلو ټیمونو کې یو ټیم یو وخت مقرر کړئ چې موږ په هغه ټیم کې راځو ستاسو نه دغه دین زده کوو. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام هغوی دا مطالبه معقوله وګڼله چې واقعتا ستاسو دا مطالبه دا صحیح مطالبه ده او صحیح غوښتنه هم ده. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې تاسو پلانکي ټیم کې په پلانکي ځای کې راغونډېږئ، زه به تاسو ته واعظ او نصیحت دپاره راځم. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دغه زنانو ته دا ځای هم مقرر کړلو او د واعظ او د نصیحت دپاره خپله رسول الله